الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في 9 و7 و5. مشکات عن البخاري. محترمو عزتمنو مسلمانانو رونو، تاسې راسئ چې نن موږ پر دې خبره غور او فکر وکړو چې په آپس کې جګړه، جنګ، په آپس کې کینه، بغض، دشمني څومره د نحوست شی دی، څومره بد شی دی، څومره د خیره څخه د محرومه کېدو شی دی. نو ستاسې هیله لرمه چې دا در آخره شه په غور سره واوري او د ټولو مسلمانانو سره د شریکېدو کوشش وکړي. حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړي د بندي د دې دپاره چې موږ ته د لیلة القدر د شپې خبر راکړي. خو د دوه مسلمانانو په آپس کې جګړه وله. نبی علیه الصلاة وسلام ارشاد وفرمایي چې زه د دې دپاره راغلی ومه چې تاسې ته د شب قدر خبر درکړم، خو فلانکی فلانکی په خپل میانځ کې جګړه کوله، د هغې په وجه د هغه مقررتیا پورته کول سوه. کیدی سي چې دا اوچتوالی د الله جل جلاله په علم کې بهتره وي. اوس دغه شپه په 9 اوم 5 کې تلاش کی. اوس په دې حدیث کې عزتمنو د ټولو څه مهمه خبره، د ټولو څه اهمه خبره دغه جګړه ده چې دومره زیات بد شی دی چې د هغه په وجه همیشه دپاره د شب قدر مقررتیا پورته کول سوله. که چیرې دغه شپه معلومه وی، الله جل جلاله فرمایي لیلة القدر خیر من 1000 شهر، چې دا یوه شپه د 1000 میاشتو څخه هم بهتره ده او غوره. نو یو کمزوري چې د عبادت د لاسه نه کېدلی، یو کمزوري مسلمان چې دغه شپه عبادت کولی، نو د 1000 میاشتو عبادت ثواب به درته میلاوېدلی. لیکن صرف د یو جګړې د وجې څخه در قیامته پر راتلونکي مسلمان د دغه برکتونو څخه د محرومۍ سبب وګرځېدی. یعنې دا جنګ او دغه داسې نه دی چې صرف پر هغه سړي اثر اچوي، چې کم نور مسلمانانو پر هغه هم اثر اچوي. اوس ګوره د دا دوه کسانو جګړه د قیامته پورې پر راتلونکي مسلمان باندې اثر واچوي. او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې تاسو ته د لمانځه، روژې، صدقې وغیره څه بهتره شی وښیم. صحابه رضی الله عنهم اجمعین عرض وکړو ضرور یې وښیم. نبی علیه الصلاة وسلام وفرمایل چې په خپل میانځ کې ښه سلوک د ټولو څه بهتره دی، او په خپل میانځ کې په خپل آپس کې جنګ جګړه کول د دین خرونکي دي. یعنې لکه سر چې په پنر په بلیډ باندې خرئ، نو د ویښتان ټوله صفا کوي، او په خپل میانځ کې جنگ سره دین هم دغسې صفا کیږي. دنیادار او د دینه بې خبرو خلکو ته به څه وایو؟ د ډیرو اوږدو اوږدو تسبو اړونکي د دین دعویداران هم هر وخت کې په خپل میانځ کې سره په جګړه اخته وي. دینداره خلک په جګړو سره اخته وي. اول خو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد په غور سره وګورئ، بیا د خپل دین فکر وکړئ چې هغه په غرور کښي د صلح د منلو توفیق هم نه کېږي. یعنې هر سړی په غرور کې وي، ولې دی ماله نه راځي، ولې دی ماته سلام نه وایي، ولې دی ماله ننواتې نه راځي. د هر یو په ذهن کې دغه خناس ناست دي. او د الله جل جلاله فرمان دی: ولا تنازعوا فتفشلوا، چې تاسې جګړې مه کوئ، په خپل آپس کې یو د بل سره جګړې مه کوئ، جنګ مه کوئ. قوت به مې ختم سي، رو به مې ختم سي، دبدبه به مې ختم سي. نن چې په ټوله دنیا باندې نظر واچئ، د ټولو څه زیات خوار مسلمان دی، د ټولو څه زیات مغلوبه مسلمان دی. د دې غټه وجه دغه ده چې مسلمانان په خپله کې سره اخته دي. نو ځکه د دوی روب دبدبه ختم سوله، کافران د دوی څه بیرېدل ختم سو. کافران اوس د مسلمانه نه بیریږي، ځکه دوی خپله سره اخته دي. دا دومره بد شی دی عزتمنو، دومره د خیره څه د محرم کېدلو شی دی. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې څوک مسلمان رور سره د 3 ورځو څخه زیات تعلق پرېږدي، که په داسې حالت کې مرګ وله رالی، نو سیده به دوزخ ته ځي. په یو حدیث کې راغلی دی چې د هر دوشنبې، د پیر او د جمعرات په ورځ، یعنی د سموار او د جمعرات په ورځ
د الله جل جلاله په حضور کې د بندګانو عملونه پیش کیږي او د الله جل شانه په رحمت د نیک عملونو په برکت سره د مشرکانو څخه علاوه د نور بخشش کیږي. کم دوه کسانو په میانس کې چې جګړه وي د هغې د بخښنې متعلق ارشاد کیږي چې دوی پرېږده در څو چې صلح ونه کړي. یعنی دوه کسان سره په جګړه دي الله بخشش نه کوي وایي دوی پرېږده چې کله دوی صلح سره وکړي بیا به د دوی بخشش کوو. عزتمنو دا جنگ دومره خطرناکه شی دی دا د خپل اپس کینه او بغض دومره د خطرې شی دی. نو دا د روژې مبارکې میاشته ده دا د رحمتونو د برکتونو میاشته ده. نو پکار دا ده چې ټول مسلمانان که څوک د چا سره خوابدی دی خپله دې میسج ورته وکړي خپله دې ټلیفون ورته وکړي خپله دې هلته ورسي چې کوم سړی په دې کې تلوار کوي وارې د مخه کوي هغه به د برکتونو څخه مالامال وي هغه به د الله د رحمتونو مستحق وي هغه به الله جل جلاله بخشي. او که داسې د خپل نفس او زړه دته وایي چې نه ته خو داسې غټ سړی دی په تا باندې منامت دی او داسې ده او داسې ده نو بیا به ډېر نقصان ویسو. ځکه نبي علیه صلی الله سلام فرمایي چې کوم سړی ستا سره قطع کړي ته د هغه سره صلح کوه چې کوم سړی ستا سره ظلم وکړي د هغه سره عفه کوه. پر شوخ و شه هر سړی کوي وای نیکی بر نیکی کار زنان است پر شو باندې ښه کول دا خو د زنانو کار دی. یوه غوټه راوړې بله غوټه ورکړې وایي دې غوټه راوړې دا ته غوټه ورکړه دې کالي راوړي دي دې ته کالي ورکړه دې پړونی راوړی دی دې ته پړونی ورکړه دا خو د ښځو کار دی. نیکی بر بدی کار مردان است پر بدو باندې ښه کول دا د نارینهو کار دی. نو په کار دا ده چې د ځان نارینه جوړ کړي هر سړی چې د چا سره ورانه وي هغه سره د صلح کوشش وکړي. دا خبره په ذهن کې ساتل پکار دی چې دا ټول هلته چې دغه دښمني جګړه د دنیا په وجه وي که د چا د فسق په وجه یا د څه دیني فایدې رسولو په وجه څوک د چا سره تعلق پرېږدي نو دا جایز دی. ځکه د صحابه داسې افعال موجوده دي داسې واقعات سته چې هغه به د دین په خاطر یو د بل سره خبرې نه کولې د دین په خاطر به یو د بل سره خوابدي وو. خو دغه زموږ واقعات چې کوم دي دا د دین په خاطر نه وي داسې به ډېر کم پې داسې چې د دین په وجه به څوک د چا سره ناراضه وي بلکې اکثره خلک د دنیا په خاطر یو د بل سره په جګړه وي. الله جل جلاله دې موږ تاسې ته یو د بل سره د محبت کولو توفیق راکړي یو د بل سره د صلح توفیق راکړي. که یوه پښه پر نفس دویمه پښه په جنت کې وي پکار دا ده چې دغه نفس دباو کو شیطان وشړو د خپل وروڼو په آپس کې رولولي راولو روغه راولو. که چیرې دوی خپله نه کوي دا نور مسلمانان چې الله جل جلاله فرمایي انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم دا ټول مؤمنان سره ورونه دي د دې په آپس کې صلح ورکوي. نو یو بل داسې مؤمن مسلمان پیدا سي د اختر د راتلو څخه مخکې د دغه مسلمانانو په آپس کې صلح ور وکړي الله به دنیا او آخرت ښایسته کړي. ځکه د الله امر دی چې دا د مؤمنانو چې کله په مابینځ کې ورانه راسي نو د دوی صلح ورکوي. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحم صميم صاحب.